مونږ انسان پیدا کړی دی او ان د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرک نه هم زیات هغه ته نږدې یو او زمونږ پر دغه مستقیم علم برسیره دوه لیکونکي د هغه ښي او چپ لوري ته ناست هر څه ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حاضرباش څارونکی موجود نه وي. بیا ګوره هغه د زنکدن سلګۍ په حق راغلی. دا همغه شی دی چې ته ترېنه تښتېدلې، یعنې د هغه پر راتګ د ایمان نه درلود او بیا به په هغه وخت کې په شپېلۍ کې پوکړی شي. دا د هغه ورځ چې تا ته ترې ویره درکول کېده او هر څوک په داسې حال کې راغی چې له هغو سره یو سوق کوونکی دی او یو شاهدي ویونکی. ورته ویل کېږي د دغې ورځې له پلوه ته په غفلت کې وي. مونږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه او نن ستا نظر ښه تیز دی. د هغه ملګري عرض وکړ دا د هغه د اعمالو دفتر چې ماته سپارل شوی و حاضر دی.